وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم اذا خبر کړی دا من اغتسل چې غسل وکړو ثم اتى الجمعه بيد الجمعه منزل راغی فصلى ما قدر له نبي دومره منځ کو لکه څومره چې څومره الله دغه لپاره لیکلو ثم انصت بغل کیناستو حتى يفرغ الامام من خطبته تر دې چې امام د خپل خطبې نه فارغ شو ثم يصلي معه بيد غسل فرضي منځ کو الله ولا صور کوي غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى دغه جمعه دې ورځې نواله در روان دي جمعه ورځې پورې څومره ګناونه ابو الله وبخ وفضل 3 ايام او دې ورځې بلا پاسه نو سورې شوي له سورې شوي بل سورې ګناونه په الله بخي رواه مسلم په دې حدیث کې ډېر فواید دي او دا حدیث اصل دې لپاره چې جمعې د منځ لپاره انسان تادیو کې وخت یوسي اصل موضوع ده و چې غسل وکړو د جمعې منځ راغی فصلى ما قدر له په تقدیر کې چې څومره موږ لیکل شوی هغه وکي ګوره کې د جمعې د منځ نه مخکې سنت ونه دي چې ورسره سم څه ویلې چې څلور رکعات سنت کی سنت خبره سره کړی نه و چې څومره موږ کولای شو ودی کی بیا بغلې کینی د امام د خطبه ختمېدو پورې به د غلې ناسي او بیا به دغه سره موږ کی الله بوله دغه فضیلت او دغه نعمت بوله ورکی دی باب کې ورته یو څو حدیثونه ورومه چې مونږ کې د شوق پیدا شي چې منزل وختي زو دا حدیث کوم ځای کوم چې مونږ ذکر کو هم دې حدیث کې نور الفاظ راغلي دي په نور روایتونو کې په یو کې دا دي چې څوک غسل وکي ويدهن من دهنه او تیل ولګي او يمس من طيب بيته او بکور کې چې سره کومه خوشبو پرته وي دا غینه خوشبو ولګي او په یو حدیث کې راځي چې سره خبره خوشبو نه نو د خځې د خوشبو نه دی ولګي په بل حدیث کې څه راځي چې فلا يفرق بين اثنين غسل وکړو خوشبو ولګول تیل ولګول وختي راغی او د دوه کسانو په منځ کې فرق پیدا نه کو فرق پیدا نشي مطلب یعنی د دوه کسانو په منځ کې نه نوځي بلکې دی کس مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوه کسانو په منځ کې زی په زور جوړي او یا د خلکو په سټونو وړي د خلکو په سټونو جوړي لیټ راشي په سټونو وړي او ولني سبت ځان رسي رسول الله خطبه کوله سره راغی د خلکو په دې سټونو باندې وړي رسول الله ته اجلس کینا فقد انيت واذيت یخنا وخت له به د خلکو په سټونو خيږي خلک دې تنګ بل یو حدیث وره چې شوق دې پیدا شي ابو هريره رضي الله عنه حديث ته او متفق عليه حديث ته اذا كان يوم الجمعه كل جل الجمعه ورزي وقفت الملائكه على باب المسجد نو ملائکه راشي د جمعتونو به دروازو ودري سکي يكتبون الاول فالاول ريجستر ولا الله ور کړی نه پاږي کې نمونه لیکي چې څوک وخت را او څوک نه وخت را ټول لیکل کی دا ټول لیکل کیږي به دې حساب کتاب دې اسنه لیکل کیږي رسول الله مثل المهجر او کوم چې وختي زی په وخت د هجره کې کمثل الذي يهدي بدنه لکه د چې الله بلر کې څور کو اوخي ورکو ګور اوخ د الله بلر کې ورکول ته معمولی کار باندې ملایوي ثم بيجي بشكم ديمزي كالذي يهدي بقره لك غوي چې الله بلر کې ورکړه ثم كبشا دا غینه باندې سوزي لکه غړي چې الله بلر کې قربان کو ثم دجاجه لکه بیا چرګي چې الله بلر کې قربان کړه ثم بيضه دا غینه بعد هغه انسان د بشي کم دې دغه دوه ماجد لکه یو سړی چې الله بلر کې یو هغه قرباني کی دور کی یا رسول الله دغه نه بعد فاذا خرج الامام نو کله چې امام راشي امام راغی او په منبر باندې ودرېدو او سوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رسول الله چې کله امام راغی طووا صحفهم رجستري سکی د بندش
ويستمعون الذکر نو بیا بخپل مغوی خطبه اوریدو ته کینی. سبحان الله. کم سړی چې د امام د خطبه شروع کېدونه بعد زی په دې رجستر کې د نوم نشته. سموږی خبره رجستر نه نوم وته او چې وختي لاړې رجستر کې د نوم راغی او لکه اوخ چې الله په لار کې بیا لکه غوا او بیا لکه ګډ او بیا چرګه او بیا اگئی. اسو مغټ فضیلت. خو دې کې سوال دی چې دا به څنګه معلومو چې دا ولنې وخت کم یو دی دا به کم وخت کې چې الله د انسان لدی ثواب ورکی لکه دی چې اوخ د الله په لار کې ورکی. دغه د علماو اختلاف دی. یو قول دی چې د سحر د منځنه بعد شروع کی. الله اکبر. نو دوی د قول مطابق چې ته د سحر منځنه بعد لاړې نه دا به ته د اوخ اجر ملاوي. او دا سو ټیم شو یو د اوخ ده دویم د غوا ده بیا د ګډ ده بیا چرګ بیا اگئی پینځه. نته به دې کارو کې چې د سحر د منځنه بعد نواله د خطیب دراتلو پوری به دا ټیم په 15 حصو کې تقسیم کې به حساب لگاوه. دویم قول دی چې نه د نور درختونه د شروع کی سحر منځنه بعد نه سحر درختونه بعد نه بلکې د نور درختونه بعد شروع کی. دریم قول دی چې نه د مهاجر ټکي چې رسول الله ویل دي د هاجرې د وخت دغه په کم ټیم کې چې د ګرمي تیز شي ورځ راخکاری شي نو دغه ټیم تقریبا د 9 بجې نو دغه وخت نه شروع کی. اگر کدا ټکی چې د مهاجر ټکی په دې دلیل لې چې دغه وخت د 9 بجو نه 9:30 دغه وخت نه شروع کی. على كل حال 9 بجو له سوکتلې 9:30 له سوکتلې زموږ دا وایي دغه ولني وزه دغه انسانو تریانه دغه علماء تر کم چوي چې سحر در خطو سره د ټیم شروع کی او هغه کم چوي چې نور راختونه د ټیم شروع کی او بیا دې قول ته وګوره دریم ته چې دغه 9:00 بجو دغه ټیم نه شروع کی نو بدغه ټیم سوکتلې مو خطول باغ ټیم کمنډي وو چې خطبه شروع کی دا به خسرې چې خطبه شروع کی دوله راشي نور عام دغه راځي کنه دا اقامت لرش او به زوم پښتانه خو په دې باب کې سخت کمزوري انتهایی کمزوري خلک دي. اول خو خطبه له وخت نه راځي او کراغې نو غب شپ لګي د ماشومانانو بشان بالکل ګوري تمره سخت احادیث راغلي چې خطبه ته بغوي دي د ماشوم بشان لګي غب شپ لګي. بل حدیث وره چې شوق د خړیر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د حدیث امام احمد امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه رحمهم الله دې ټول راوړل. دا جواب حدیث وګورئ کېده من غسل يوم الجمعه واغتسل چا چې خزان خصه پاک او غسل وکړي د جمعې بورز ثم بكر وابتكر او خو اختلاف ورب بكر وابتكر دي الفاظ ته ګوره خو اختلاف ومشى ولم يركب او پیادل او بسورلی سور نشو. درېمه خبره شو ودنا من الامام سلورمه خبره چې امام سره نږدې کېناست وختي لاړ کړه ځکه د امام ته نږدې ځای ملاو شو فاستمع نو خطبته وکي خودو ولم يلغو پالتو کارونه ونه کړو. یا رسول الله بوله سور کوي وګوته کېده كان له بكل خطوه عمل سنه د چې څومره قدمونه غستې دي په دې یو قدم باندې به الله دله د یو کال د اجر ثواب ورکړي. لکه د چې یو کال عمل کړی نیک عمل دغه اجر به ته ملوي به صرف عام کال نه دی. رسول زموي اجر صيامها وقيامها او دا یو کال دي لکه د چې هر ورځ روزنی ولي او هر شپه تهجد کړي دا به یو قدم یو د وچت کو یو کال د وچت کو بل کال. الله اکبر. څه نه کړي الله موږ ته څومره ساني کړي خو موږ نه وایو. الله به انسانانو باندې مین دې دوی سره ډېر محبت کوي
او سوي الله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. الله وی زدا غوړم چې تاسو دا بوج لکم کم ځکه چې ماته پته لري چې انسان ډیر کمزور دی. نو طریقه الله سبحانه وتعالى دا موږ ته خول دي چې ته وړو کارونه خو اجر بډې د جنت په زمانه وګټي. موږ بدی کوم سوس کیو. یو بل حدیث وتورو ما اخرنه حدیث وتورو ما چې خبرې وګدینې شي د ډېر عجیب حدیث دی او ډېر مرګري به اول پیروري. علقمه رحمه الله وی خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى الجمعه. الجمعه منزله اوتم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سره رسول صلى الله عليه وسلم مرګري او فقيه الصحابي عبد الله بن مسعود مشهور وی دا غسر اوتم جمعه منزله لم چې کله موږ جمعه ته ورسېدو فوجد ثلاثه قد سبقوه. چې جمعه ته ورسېدو درې کسان مخکې راغلي. الله اکبر. نو يدوي چې اربع رابعه وما رابع اربع ببعيد. خوجه سلورم شو زویلا سلورم دومره لري نه وي زمریان شو چې لکه دې څه مطلب شو د سنه لري نه زوی سلورم شو. اول خو به دې خبره خپه شو چې سلورم څه شو. نو بیا وې ځان سره ویل سلورم دومره لري نه وي مو تاریان کتوي ما ته وی چې سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اوریدله دې ته وکولوک ان الناس يجلسون من الله يوم القيامه على قدر رواحهم الى الجمعات. د قیامت پر ورځ به خلک الله ته دسی نږدې لکه څنګه چې د جمعې پر ورځ امام ته نږدې په دغه اندازه باندې وي. څومره چې د وختي زی په دغه اندازه باندې وي څومره چې نه وخت زی په دغه اندازه باندې وي. څومره عجیب حدیث دی. څنګه عبد الله بن مسعود وی زوی سلورم لري نه چې الله ته سلورم کس شي سلره مو خو جره شو کته بدغه کې نه شي بار برودونو کې ولاړ ناشنا حدیث او ناشنا فائدہ ول دا حدیث امام ابن ماجه راوړی موقوف صحیح روایت ته موقوف مطلب عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول او دا په حکم د مرفوع کې دی. ولې ځکه چې عبد الله بن مسعود دا خبره د ځان نه خو نشي کوله چې دا سړی به الله ته دومره نږدې دا خو لازم د پیغمبر نه اوریدل دا خبره کړي. دا څومره عجیب حدیث دی. نو کوشش دا کوي چې د جمعې منزله وختي ځای